السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت دا و چې په کال کې به ښه ورځ یا ښه میاشت یا ښه شپه راکله رسول الله صلی الله علیه وسلم به امت ته دغه پیغام رساوه. نو پر موږ باندې هم لازم ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته د پیغام ورسوو. د امیر المؤمنین علی بن ابي طالب رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي اذا کان لیلة النصف من شعبان، چې د برات پنځلسي شپه راسي فقوموا لیلها، شپه یې په عبادت رونه کوي، وصوموا یومها او ورځ بیا په روژه باندې تېره کوي. ولې فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس، په دغه شپه کې چې لمر وولېږي، یعنې ماښام د لمر لوېدو بعد الله جل جلاله بلا کیف اول اسمان ته راشي. یا بعضې محدثین وایي چې د الله د شو کېدلو څخه د الله د رحمت د ملائکو شو کېدل مراد، چې په دغه شپه د الله جل جلاله د رحمت ملک او اول اسمان ته راسي، یا خپله بلا کیف الله جل جلاله اول اسمان ته راسي. نو بیا الله جل جلاله غږ وکړي بلا کیف و یو مغفرت غوښتونکی سته چې زه مغفرت ورته وکړم د ګناهو، یو رزق غوښتونکی سته چې رزق نه لري رزق وغواړي زه رزق ورکړم، په مصیبت و په تکلیف و په بلا کې اخته څوک سته چې زه عافیت ورکړم، یو سوال غوښتونکی سته چې زه د هغه د دا خپل مطلب ورپوره کړم، هغه روا او شرعي مطلب. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې سهار سپېدې راپورته کېږي، تر دغه وخته پورې الله جل جلاله دې مخلوق ته هغه دغه اواز کوي. رقم د حدیث 15170 صفحه 314 جلد 12 کنز العمال، مطلب په لیلة نصف من شعبان. او دغه رنګه الجامع لشعب الایمان د امام بهقي رحمت الله چې په 458 کې وفات شوی دی، جلد 5 صفحه 345، رقم د حدیث 3542. او دغه رنګه عائشه رضی الله عنها مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو وخت کور ته رالی به راووتې، وایي ما ته غیرت رالی چې زما خیال کېږي د نور بیبګانو خونو ته تللی دی. ورله مالت مې وکتل نه و چې ووتم په جنت البقیع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سجده باندې پروت دی. وایي دومره اوږده سجده یې وکړله زما دا یقین سو چې وفات شوی دی. نو بیا مې وایي پښې ته لاس وروړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم پښه وښورېد، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لمونځ ختم کړ بیا ما ته وویل چې یا حمیره ای عایشې څه کوې، ته پر دې بیریږې چې د الله رسول له تا سره غدر کوي، ستا شپه زه بل ځای نه ضایع کوم. خو یا عایشې یا حمیره ای سورککۍ، ته خبره یې دا کومه شپه ده؟ ما ته جبرائیل علیه السلام رالی راته ویل چې دا لیلة نصف شعبان دی، په دې کې الله جل جلاله له اوره څخه انسانان ازادوي په اندازه باندې د بیشتانو د پسو د کلب یو قبیله وه، هغه په عربو کې چې هغو ډېر رمې درلودې. نو دلته په حدیث کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اشاره ورته وکړل چې دونه ډېر انسانان الله له اوره ازادوي لکه د بني کلب د پسو بیشتان، هغو ډېرې رمې درلودې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله عفو کوي په دغه شپه کې، په رحمت ته نظر ګوري او ټولو مؤمنانو ته، ما سوا له کافر مشرک او ما سوا له مشاهنه شیطانت کوونکي، او ما سوا له د مور پلار د ازاري څخه چې مور پلار یې ازار کړي، ما سوا له هغه چا څخه چې وصله رحمي نه کوي، ما سوا له هغه چا څخه چې پیسې او لمون یې پر مځکه ورسره څکېږي، لکه دا د اوس زمانې متکبرین چې لمون او پیسې هغه بجله کې په پټي، او ما سوا له زاني او ما سوا له شرابخور، هغو چا ته په نظر د رحمت نه ګوري، نورو ټولو ګناهګارانو ته عفو کوي. رقم د حدیث 15180 جلد 12 صفحه 315 کنز العمال. او دغه رنګه رقم د حدیث 3540 جلد 5 صفحه 355 الجامع لشعب الامام د امام بهقي رحمت الله علیه. او دغه رنګه امام غزالی رحمت الله علیه مبارک په مکاشف القلوب صفحه 455 کې وایي للملائکة في السماء عید کما انا للمسلمین فی الارض یوم عیدا. ملائکه هم اختران لري لکه مسلمانان. نو د ملائکو اختر چې دی هغه لیلة نصف من شعبان د برات 15 د دی اختر دی. او عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبارک وایي یقضي الاقضیه فی لیلة نصف من شعبان، په دغه شپه کې د شعبان په 15 کې هغه د انسان د آینده کال ټول عمر قضا کیږي.
ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. خو د شب قدر په شپه باندې هغه څلور ملایکو ته هغه شان ور وسپارئ. تفسیر مظهري جلد اتم صفحه 388 د سورة دخان په تفسیر کې دا حدیث او روایت ذکر کړی دی. او مولانا اسماعیل حقی البروسی رحمت الله علیه مبارک په تفسیر البیان جلد اتم صفحه 404 عن جزء الخامس والعشرون د سورة دخان د اول او دریمو آیاتو په تفسیر کې وایي چې په دغه شپه باندې د انسان د آینده کال ټول شان هغه تنظیمیږي. نو دلته څلورو ملایکو ته شان وسپارل سي. د رزق ورکې میکایل علیه السلام ته او د جنګو د زلزلو د مځکې د خصب کولو د یو اسماني ټکور د رانازلېدلو هغه ورکې و جبرائیل علیه السلام ته وسپاري. او د اعمالو چې اعمال پورته کېږي دا اعمال به کوي دا به پلانکی کوي هغه او اسماعیل چې صاحب سماع دنیا دی هغه ته وسپارل کېږي. یو عظیمه ملکه ده. او د اورحانو د قبض کولو ورکه و عزرائیل علیه السلام ته وسپارل سي. نو وایي تر داسې اندازې پورې یو سړی په بازار کې روان وي خاندي خو د ده په دغه شپه د ده په دغه کې تقدیر کې ولیکل چې ته به پر کال دا شپې بیا نه یې مړ به یو سړی به هغه واده کوي خو لیکن ورته لیکل سوي وي چې ته به د دغه واده څخه اولاد نسي درڅه پیدا وفات به سي. یو سړی به د حج نیت کړي خو لیکن یو سړی به د واده نیت کړي چې زه به واده کوم ولقد ادرج اسمه فی الموتی خو لیکن په دغه شپه کې به د ده نوم هغه په مړو کې لیکل سوي چې پر کال به بیا ته مرې. او دغه رنګه امام بهقي رحمت الله علیه په الجامع شعب بالایمان کې هغه جلد 5 صفحه 315 رقم د حدیث 3558 کې دا ذکر کړی دی چې یو سړی به په بازار کې روان وي خاندي به خو لیکن دلته په دې شپه بیا په تقدیر کې ولیکل سي هغه د په د آینده کال په عملنامه کې به ولیکل سي چې ته به مرې خو د ده به خوله له خندا ډکوي په ځان به نه خبر چې ما ته دلته څه راپېښ. او دغه شپې ته لیلة الرحمه هم وایي ځکه ته الله جل جلاله بشمار رحمتونه رانازلېږي. لیلة البراءت هم ورته وایي ځکه الله دلته انسانانو ته د اور څخه براءت ورکوي. او لیلة السک هم بولي د چک شپه په دې شپه کې الله جل جلاله بعضې انسانانو ته د جنت چکان ورکړي د دوزخ د براءت چکان ورکړي. نو تفسیر روح البیان جلد 8 صفحه 402 هغه د سورة دخان په تفسیر کې وایي یو حکایت دی چې عمر بن عبدالعزیز په دغه شپه باندې په عبادت لګیا و. نو د شپې په مابینځ کې چې له سجدې څخه سر راپورته کوي وجد رکعة خضراء یو شنه ورقه د ده و مخ ته پرته وه قد اتصل نورها بسماء په دغه د ورقې دومره رڼا وه چې تر اسمانو پورې رڼا رسېدله. خو مکتوب فيها په دې ورقه کې دا لیکل سوي وه هذه براءة من نار من ملك العزيز لعبده عمر بن عبدالعزيز. په ورقه کې لیکل سوي وه چې براءت له اور څخه نجات له اور څخه د طرف څخه د ملک عزیز الله جل جلاله دی د پاره د بنده چې عمر بن عبدالعزیز دی. عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه چې د امویینو اخرنی خلیفه تیر سوی دی چې هغه په اسلام کې ځان ته خپل ډېر تاریخ لري یو ځانګړی شخصیت تیر سوی دی یو ښه عالم و یو ښه خلیفه د اسلام عمر بن عبدالعزیز تیر سوی دی. او دغه رنګه په امداد الفتاح شرح د نور الازاح چې هغه د زموږ د مذهب یو ثقه فتاوا چې هغه فصل في تحية المسجد وصلاة الضحى وإحياء الليالي دی وایي چې مستحب ده شپه رونول د برات پنځلسي ولأنها په دغه شپه کې تکفیر الذنوب السنه د ټول کال ګناهونه الله جل جلاله ورمعافي. نو په دې باندې د مفصل بحث کړی دی چې د علي رضی مخکنی آیات چې موږ حدیث چې موږ تلاوت کوي هغه حدیث شریف چې د ده سره وات سوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقوم لیلها وصوم نهارها تاسې د ورځې روژه نیسئ او د شپې هغه نفلونو عبادت کوي. امداد الفتاح شرح د نور الازاح صفحه 443.
او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه روایت ومن احیا الليالي الخمسه که 15 شپې چارونه کړي وجبت له الجنه هغه ته جنت ته واجب دی چې هغه یوه د ترویې شپه ده او یوه د عرفات شپه ده یوه د نحر شپه ده یعنې یوه د اتمو د نمو د لسم شپه او بله د کوچني اختر شپه پنځمه د برات هغه د برات پنځلسی چې سړی ورونه کې په عبادت باندې او دغه رنګه دغه حدیث امام منذري په ترغیب الترهیب جلد صفحه 98 کې روایت کړی دی او دغه رنګه او روح البیان صفحه 403 سورة الدخان الجزء 25 جلد اتم او دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک عاشر او تنا پښتنه ځنو کې چې رسول الله په بل میاشت کې دومره ته پروجو ډیر نه حریص لکه په برات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې د انسان عملونه پورته کیږي نو عملونه یو روزانه عمل پورته کیږي هغه په سهار او په ماښام کې بل په هفته کې چې هغه د دوشنبې او د پنجشنبې ورځ ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو روژو امر ورکړی دی چې تاسې یې نسئ بل سالانه کلانه په کال کې چې عمل پورته کیږي هغه په برات کې پورته کیږي او دغه رنګه قرطبي جلد 14 صفحه 111 سورة الدخان او صفحه 111 جلد 14 قرطبي سورة الدخان او دغه ډول تفسیر مظاهري او روح المعاني او روح البیان دې ته مفصل تحقیق ورکړی دی محترمین ورونو اوس په راسو د دغه شپې په باره کې یو لمونځ ته چې هغه وهابیان یې نه مني وایي دا لمونځ نسته او یا دا حدیث موضوعي دی وهابیان خو نو اصل کې دوی وایي نه یو ځای پر بل ځای فضیلت لري نه یو څوک پر بل چا فضیلت لري نه یوه ورځ پر بله ورځ فضیلت لري دی وایي زما او ستا او د نبي هېڅ فرق نشته ته ایمان صاحب له ځانه ځان جوړ کړه ایمان صاحب یا څوک و الحمدلله موږ دغه نه یو زه به تاسو اوس د برات پنځلسي هغه لمونځ بیان کړم په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې د برات په شپه باندې 100 رکعته او یا 10 رکعته لمونځ 100 رکعته یا 10 رکعته خو که 100 رکعته لمونځ تاسې کوئ نو بیا په هر رکعت کې 11 واره قل والله شریفه وایست او که چیرې بیا 10 رکعته لمونځ کوئ هغه نو بیا په هر رکعت کې 100 واره قل والله شریفه وایست نو دغه لمونځ چې څوک وکړي نو د دغه شپه لکه ټوله چې په عبادت تېره کړي او حسن بصري رحمة الله عليه وایي حدثني 30 من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي 10 صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک دغه خبره ماته کړې ده او دوی به هغو به دغه لمونځ کاوه نو په دغه شپه که چا دغه لمونځ وکړي 100 رکعته لمونځ په هر رکعت کې الحمدلله ورځ ته 11 واره قل والله شریفه ویل او یا 10 رکعته لمونځ په هر رکعت کې د الحمدلله څخه وروسته 100 واره قل والله شریفه ویل نو الله جل جلاله به اویا رحمت پر نازل کړي نظر الله الیه 70 نظرة الله په نظر د رحمت اویا واره ورته وګوري او څه حاجتونه چې دي هغه به الله جل جلاله هغه حاجتونه د ورپره کړي الغنیه د شیخ عبدالقادر الجیلاني رحمت الله علیه چې هغه د روایت په سند رسولی دی جلد اول صفحه 349 القسم الثالث في مواعظ القرآن والألفاظ النبوية مجلس في فضل شهر رمضان في شهر شعبان او دغه رنګه امام غزالی رحمت الله علیه په احیاء العلوم جلد اول صفحه 102 کتاب الاسرار الصلات القسم الثاني ما يتكرر بتكرر السنين او دغه رنګه اتحاب سادة المتقین چې د احیاء العلوم شرح ده په 12 جلد کې جلد 3 صفحه 425 او دغه رنګه تفسیر روح البیان جلد 8 صفحه 403 سورة الدخان دغه روایت ذکر کړی دی او امام بهقي رحمت الله علیه روایت ذکر کوي چې علي کرم الله وجهه وایي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د برات په پنځلسي باندې ویل دی لمونځ یې کوه 14 رکعته لمونځ یې وکړي نو چې له لمانځه څخه بیا خلاص و کښېنستی الحمدلله شریفه یې 14 واره وویله بیا قل الله شریفه 14 واره وویله بیا قل اعوذ برب الناس 14 واره وویله بیا قل اعوذ برب الفلق 14 واره ووایه بیا یې آیات الکرسي یو واره وویله بیا د سورة التوبې 28 آیات چې لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه دغه د سورة التوبې هغه چې نم سورت دی آیات نمبر 128 دغه یو وایو نو کوم وخت چې وایي دی له لمانځه څخه فارغه سو وایي سألتو عما رأیت من صنیعه
ما پوښتنه ځینې وکړه چې دا څنګه لمونځ تا وکړې او بیا دې څنګه وار دې الحمدلله شریفه 14 واره وویله، بیا دې قل الله شریفه 14 واره وویله، دا دې څنګه عمل وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم من صنع مثل الذي رأيته، وایي که چا دا عمل وکړي لکه څنګه چې تا ولیدلی مې د کار چا په دې شپه دا لمونځ وکړي کان له 20 حجة مبروره، د 10 حجو ثواب الله ورکړي چې هغه حجونه هم قبول سوي، او صوام 20 سنه مقبوله، او الله به د 10 کلو د قبول سو رجوع ثواب ورکړي. فمن اصبح صائما، که څوک په دغه ورځ باندې سهار بیا روژه یې وپسي، خو دا شپه د 15 شپه باندې دا لمونځ وکړي سهار نو بیا روژه کپسي، نو دغه یوه روژه د 2 کلو ثواب لري. رقم د حدیث 3559 جلد نمبر 5 صفحه نمبر 366 الجامع لشعب الایمان. شعب الایمان د امام بهقي رحمت الله علیه په حدیثو کې کتاب دی چې 14 جلد دی، دغه روایت د ذکر کړی دی. نو محترمین ورونو، الله جل جلاله پر موږ باندې یو انعام او فضل کرم کړی دی چې بار بار مخکې به نور بیانو کې ما ویلي دي چې موسی علیه السلام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص الکبرا کې راخي چې موسی علیه السلام د الله جل جلاله سره ملاقات، الله جل جلاله یو داسې امت مرحومه د 4 ځای په مځکه کې لمونځ کوي ولره جواز ته، ځکه نورو امتو ته بیا له مسجد ته لمونځ نه وروه. داسې امت شته چې هغه یوه نیکي وکړي زه به په 10 بدلوم. د دې امت فضایل الله جل جلاله موسی علیه السلام ته بیان کړل. موسی علیه السلام الله جل جلاله ټول دا امت ما ته راک، موسی علیه السلام ټول دا امت الله جل جلاله موسی علیه السلام ټول دا امت بیا وروسته راځي دا د محمد صلی الله علیه وسلم امت دی. نو بیا موسی علیه السلام چې دا زړه ته ولیدل چې دا امت ما ته نه راکوي، نو الله ته اللهم اجعلني فی امتی، ما د په امت کې راوپاڅوه. نو موږ امت الله جل جلاله عجب شي شپې را کړي دي او عجب شي ورځې را کړي دي. راځي په غفلت نه تیری، عبادت که نوس کولی، راځي له ګناهو څخه ځان کې بچاو کو، خصوصا خپلو اولادو کوچنیانو زنانو ته د دې ورځې فضایل بیان کو او د دې ورځې په فضایلو باندې خبر کو. او دا چې نور لا مذهبه ډلې دي بس هغه ته دي الله هدایت وکړي، که بې نه کړي الله دې مخ ته مځکې چمپا کړي، هغه خو یو شی نه مني، هغه خو سکور دا څونه حدیث و تفاسیر و د فقه د کتابو حوالې ما ټولې درکړي، هغه خو نو دغه یو شی لا نه مني. الله دې موږ له دې عقایدو وساتي. نو دا د لیلة شعبان فضایل و الله جل جلاله دې موږ توفیق راکړي چې دا شپه په عبادت، په درود و په تلاوت باندې تېره کړو. حسن بصري رحمت الله علیه مبارک وایي چې ما 10 صحابه کرام ولیدل چې دا لمونځ یې کاوه او د دې لمانځه امر یې کاوه، نو چې 10 صحابه کرامو دا عمل کاوه نو بیا به موږ ته ولې شک راولیږي. او دغه رنګه شیخ المشایخ سلطان العارفین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه چې په 1520 هجري سنه کې وفات شوی دی، الغنیه د دې یو کتاب دی، هغه صفحه 341 جلد اول کې وایي چې د انس بن مالک تانو څخه روایت دی چې هغه وایي چې صحابه کرامو به د شعبان د برات میاشت ته وکتل چې راپورته به سوه، دوی به بس پر قرآنو باندې پرېوتل، قرآنونه به تلاوت کول، او مسلمانانو به د خپلو مالو زکاتونه ورکول فقیرانو ته چې د روژې دپاره یې هغه څه تیاري ونیسي. او په دغه وخت کې چې کوم عمرا و والیان و هغو به بندیان هغه ازادول له بند څخه، او چې کوم تجاران وله هغو به د فقراو د مسکینانو سره ډېر کومکونه کول. او دی وایي چې دا شعبان 5 توري دي، شین د عین د بیا د الف تی نون دی. وایي شین چې دی له شرب څخه دی، الله د دغه شپې په برکت د دې میاشتې برکت انسان ته شرافت ورکوي، شرافت قیامت په اعمالو سره راځي. نو چې په دې شپه کې د عمل وکړي نو خو د مخکې مې فضایل درته بیان کړل. او عین د علو څخه دی، سړی په لوړېږي په ورځ قیامت چې هغه وابیان خلک چې دا نه لمونځ کوي نه مني هغه به هلته رډې رډې ګوري، دغه مؤمنانو چې دغه لمونځونه کړي هغه به علو لوړوالی لري. او بیا له بیره څخه د له نیکۍ څخه د په دې ورځ سړی الله نیکوي، او الفت الفت څخه د الله سره بې محبت پیدا سي، نور څخه د انسان د نور رڼا به ډېره سي. نو دی وایي په هذه العطایا من الله تعالی لعبد في هذا الشهر، دغه 15 اعطاوي الله جل جلاله خپل بنده ته ورکوي. نو الله دې موږ د الله د رحمت
او د الله له فضل څخه په دغه شپه باندې نه محرومه کړي. الله جل جلاله دې د دغه شپې برکات او د دغه شپې انوار او فضیلتونه دې الله جل جلاله موږ ته را په برخه کړي. الله دې د عبادت توفیق راکړي. والسلام علیکم ورحمة الله.